افغان کرکټ لوبغاړو پر افغانستان غیرت وکړ. دا چې د استرالیا د تازه پریکړې په اړه یې څه ویلي، پاتې معلومات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډلمشر راشد خان ویلي دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوځي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي، کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره ناراحته کوونکي وي، زه هم نه غواړم چې په بیګ بیش کې په خپل موجودیت او هلته لوبو کولو باندې خلک ناراحته کړم. زه به په دې اړه جدي فکر وکړم. زه د استرالیا د کرکټ بورډ څخه غواړم چې خپله پریکړه بدله کړي. د افغانستان کرکټ اوسنۍ ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړی محمد نبي ساحل چې په بیګ بیش لیګ کې هم لوبېدلی دی، وایي چې د استرالیا کرکټ ادارې وروستۍ پریکړه په سختو ټکو غندي او له نړۍ غوښتنه کوي چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبډلو لوبډلمشر حشمت الله شهیدي بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدي د افغانستان 42 کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي، د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 42 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. بلخوا بیا نوین الحق لیکلي چې استرالیا باید خپله دا ماشومانه پریکړه بیرته واخلي او همدارنګه بیګ باش لیګ سره یې هم پریکون کړی دی. درنو کتونکو، خپل نظر مو را سره په همدې اړه کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.